ولسمشر غني افغان ځواکونو سره چرته وکتل او څه یې ورته وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې وروسته په کورنیو چارو وزارت کې د ملي پولیسو ځانګړو قطعاتو منصوبینو او رهبري پلاوي سره وکتل. دغه راز د ملي پولیسو د شهیدانو په یاد نوي جوړ شوي څلي څخه یې لیدنه وکړه. جمهور رئیس غني وویل زه دلته د ملي پولیسو د شهیدانو په یاد جوړ شوي څلي ته د درناوي کولو لپاره راغلی یم. هغه زیاته کړه دا ازادۍ ونه د شهیدانو په وینو خړوبېږي او دا د دې خاورې اتل شهیدان دي چې د ازادۍ خپلواکۍ او زموږ د ماشومانو د راتلونکي لپاره یې خپل ځانونه قرباني کړي. جمهور رئیس د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ته په خطاب کې وویل د شهیدانو کورنۍ له یاده ونه باسئ ځکه دوی نورو ځواکونو ته د هېواد او خلکو د ساتنې په برخه کې بیلګې او الهام بخښونکي دي. ولسمشر په ټینګار وویل د شهیدانو یادونه به تلپاتې وي. هغه څرګنده کړه نن په داسې حالات کې واقع یو چې د افغانستان او اسلامي نړۍ ډېری علما اوسنۍ تحمیلي جګړه جایزه نه بولي او طالبانو له بین المللي ځواکونو سره تړون وکړ خو په خپلو خلکو او د هېواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي چې دا عمل یې د توجیه وړ نه دی. جمهور رئیس له فعال دفاعي حالات څخه تعرضي حالات د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د راوستو لامل په کابل، پکتیا، ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې وروستي تروریستي بریدونه وبلل او زیاته یې کړه دغه بریدونه د سولې له لارې اسلامي او بشري ارزښتونو څخه ګرځېدل دي او واضح اړتیا وه چې غلي پاتې نشو ځکه د هغه کسانو پر وړاندې غلي پاتې کېدل چې زموږ بې ګناه ماشومان وژني ګناه ده. جمهور رئیس وویل ویاړم چې د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان یم. د خپلې وینې تر وروستي ساس کې بله تاسو سره ولاړ یم. امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ د سر تاج دي او پر هغوی هېڅ ډول معامله نه کیږي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې د شهیدانو روح ته د دعا ترڅنګ وویل زموږ پیغام واضح دی موږ له چا نه ډارېږو. موږ د دې لپاره سوله غواړو چې په هېواد کې وینه تویېدنه بحران او ناامني په بنسټیز ډول پای ته ورسیږي. دغه راز افغان ځواکونو هم ژمنه وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ به له هېواد او هېوادوالو دفاع کوي او درې رنګه بیرغ به رپاند ساتي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.